هلمند کې د تېرو کلونو په پرتله د عاشورا د ورځې لپاره دا ځل پراخ او کلک امنیتي تدابیر نیول سوي وه ترڅو اهل تشیع هېوادوال په ډاډمنه فضا کې د عاشورا ورځ ولمانځي. د عاشورا د ورځې په مراسمو کې د هلمند والي ترڅنګ یو شمېر امنیتي مسؤلینو هم ګډون کړی و. د هلمند والي د خبرو پر مهال وویل چې کربلا د اسلام د تاریخ تر ټولو لویه ارزښتناکه ورځ ده چې په خبره د دې ورځې لپاره د تېرو څو ورځو راهیسې د لښکرګاه ترڅنګ په یو شمېر ولسوالیو کې هم خورا کلک امنیتي تدابیر نیولي وه. کربلا د اسلامي تاریخ تر ټولو لویه او ارزښتمنه ورځ ځکه ده چې د دې ورځې په اسلام مبارک دین د مخصوصوالي د باطل او ظالمانو پر ضد اواز پورته کولو روشونه زده کړي. په پای کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه مننه کوم چې په بشپړه مسؤلیت سره د دې ورځې غوره لمانځلو لپاره دا څو ورځې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې او فعالیتونه ترسره. د عاشورا د ورځې په مراسمو کې هلمند میشتو اهل تشیع خبرې وکړې چې په خبره یا د ورځې په خیراتو او د وینو په ورکولو سره ولمانځل، خو غوښتنه یې وکړه چې د بېلابېلو مذهبو پیروان د خپل ترمنځ یووالی کلک وساتي. مذهبان مردم خواهشمند هستیم که به تمام معنا از نظام جمهوری اسلامی فعلی افغانستان به تمام معنا باید حمایت کنیم. همچنان که حضرت حسین علیه السلام قهرمان اسلامی ما در تاریخ در مقابل ظلم و استبداد را گفتند و 79 تن یاران خود را برای اجرای عدالت و شهادت برای مسیر انقلاب اسلامی عطا کردند. فعلا بر تمام ملت مسلمان افغانستان لازم و دین است که از خاک اسلامی و جمهوری اسلامی خود به تمام معنا مسلمان باید دفاع کنند. که څه هم هلمند یو جګړهیز ولایتونو په ډله کې شمیرل کیږي، خو بل لوري ته د عاشورا ورځې لپاره د امنیتي ګواښو ویره هم خپره وه چې بالاخره یا د ورځ په ډاډمنه امنیتي فضا کې ترسره سول. د لښکرګاه ښار ځایي اهل تشیع وایي د امنیتي ځواکونو ترڅنګ یې خپله هم وسلې راخیستې وې چې د مسجدو امنیت یې خوندي ساتلی و. دوی له امنیتي ځواکونو خوښ وه چې شپه او ورځ یې پر ځان یوه او کلک امنیتي تدابیر یې ونیول. مسئولین امنیتی ما اینا شبانه روزی تلاش کردند در مدت 10 شبانه روز. اینا از اول محرم که تا امروز روز 10 عاشوراست اینها شب روز نگفته و همه را بر خود یک کردند. اینها تلاش کردند تا مسائل امنیتی را قوی تر بسازند، کمربند انداختند و پلانهای امنیتی و تدابیر امنیتی گرفتند. هلمند کې داسې مهال د عاشورا مراسم په ډاډمنه فضا کې ترسره سول چې څو ورځې وړاندې وسلوال طالبانو د هلمند پر یو شمېر ولسوالیو باندې پراخ تهاجمي بریدونه وکړل.